في برنامج عربي مشهور. په یوه مشهوره عربي خپرونه کې کتا کتلې وي، یوازې دا نه چې ځوانان په ژوندۍ بڼه د تلویزیون پر پرده سره مچوي، في برنامج عربي فقط. الله بي حبيبي. نه یوازې دا چې دوه د هېواده تښتېدلي ځوانان یې مېلمانه کړي وي او د دوی کار ستایي. فقط يوم نن تاسو یو د بل ژوند سره کوئ، مینه سره کوئ او تاسو هم جنسبازان یاست. عايشين مع بعض. نه یوازې دا چې یو عالم ښځې راپاروي او دا ټولنه وروسته پاتې او کوچاني نوموي. هي متخلفة فقط. د دې نورو شیخانو د کړنو په ځواب کې ته څه وایه؟ دوی دې نه خوشحاله کېږي. دا د دوی سره نه ښایي چې یو دیني سړی دې په دې څېره کې راڅرګند شي. دا د هغه دپاره تاوان دی چې دوی ورباندې دي. دوی پر وروسته پاتېوالي باندې دي او کوچان دي. نه یوازې دا چې په ښکاره ډول پر دین باندې نیوکې کوي او د دین سره کرکه خپروي. زه ستاسو سره موافقه یم. همدا د اسلام څخه یو دلیل دی چې ښځه ځورول شوې ده. ښځه نه ده ځورول ښځه ځورول شوې ده او زه په دې باور یم چې دا د اسلام د دین په وجه. نه یوازې دا چې دوی زنا او نور شیطاني کړنې رواجوي. طنية فقط. د رضا ژوند او واده دواړه سره یو شی دی. همدا هم واده دی. فرق یې دا دی چې یوازې نکاحت نه لري. بل ستجد په رسنیو کې تر دې هم ناوړه افکار د تودو بحثونو تر نامه لاندې خپرېږي. الحوار. وكونوا جزء من الحوار. حقیقت دا دی چې دوی یوازې بد اخلاقي، سرکشي او بېدیني ته کار کوي. مقصد یې د موضوع حل نه دی. د پردې تر شا د رسنیو خباثت. که ستا باور دا وي چې د خپرونو هدف دا دی چې تا ته خبرونه هغه ډول راورسوي چې څه ډول پیښ سوي، نو ته غلط یې. دوی تا په هغه څه نه خبروي چې څه پیښ سوي وي، بلکې هغه څه درته وایي چې دوی یې پیښېدل غواړي. مثلا که دی غواړي چې تا په همجنسبازۍ باندې قانع کړي، نو مخامخ بلنه نه درکوي، خو یوه قصه درته بیانوي. فکر کوم یوازې په دې خاطر مظلومه یم چې زه ښځه پیدا شوی یم. د پلار د میراث څخه بې برخې یم. داسې قصې درته شروع کړي چې د خلکو عاطفه راپاروي، یوازې په دې خاطر چې ښځه ده د میراث څخه بې برخې ده. بیا د دعوې په شکل درته وایي چې د دې حقوق ځکه ورڅخه اخیستل سوي دي چې دا ښځه ده، خو مقصد یې د همجنسبازۍ تر فکر لاندې د نارینهو بد معرفي کول دي. دې ډول خپرونو ته یې داسې عنوانونه ورکړي وي، یوازې په دې خاطر چې زه ښځه پیدا سوی یم. د دین په وجه د ښځو ژړاګانې، که مؤمن یم که بېدینه که ملحد، دا مې ازادي ده. ښځه او همجنسباز ملا که لمونځ ورکوي نو مخه یې څوک نیسي. زما عقل او بدن زما ملکیت دی، ستاسو غرض نسته. هر ځل ښځه د سړي له لاسه مري. سره د دې چې پر دغه ډول پیښو ته غور وکړې. مثلا دغه یوه حقیقت دا دی چې هم نارینه ښځه وژني، همدا ډول ښځه نارینه وژني، ښځه وژني، نارینه وژني. خو دوی تا ته هغه ډول فکر درکوي چې څه ډول یې دوی غواړي، نه هغه ډول چې حقیقت څه دي. نو ته باید هوښیار واوسې. داسې ډېر عنوانونه شته چې غمجنې قصې وي، خو اجنډا یې ډېره خبیثه وي. رسنۍ یې ځکه خپروي چې تاسو ګمراه کړي او غلط افکار خپاره کړي. دیني ګمراهي. ټول دینونه د ښځو سره مشکل لري. دیني موسسې ټوله د ښځو سره مشکل لري. موسسې یعنې ټول دینونه د ښځې سره مشکل لري، لکه یوازې چې ښځه د دین دښمنه وي. بحث په دې ډول یو خبیث فکر راپیل سي او وروسته نور هم مخ ته ځي. اسلام به کله د ښځو حقوق ورکوي؟ تاسو چې کله وایاست ته اسلامي او دیني حقوق لري او اسلام تاته عزت درکړی دی، اوس د نړۍ په کوم ځای کې رښتیا دا حقوق ورکول شوي دي؟ دا یوازې په لیکلي ډول موجود دي، شتون نه لري. اسلام چیرې تاته عزت درکړی؟ دا خو یوازې لیکلي خبرې دي. بیا دې فکر دې خبرې ته راواړوي چې د دې چارې حل د دین څخه په خلاصون او د دولتي قوانینو په پلي کولو کې دی. باید ټول عربي دولتونه او یا په ځانګړي ډول اسلامي حکومتونه دین د دولت او وضعي قوانینو څخه جلا کړي. موږ چې خپل قوانین د نړیوالې ټولنې او بشري حقوقو سره سم جوړوو، نو د دې لپاره چې مشکل حل شي، باید د حقوقو څخه اسلامي شریعت او ټول دینونه لرې کړل شي. دوی ځکه دین ملامتوي او غربي قوانین غواړي چې غرب دوی ته امن راولي. ایټالیا ما ته امان راکړی دی. د سعودي حکومت په دې کې پاتې راغلی چې ما په امن وساتي. ته به داسې سروې هم ووینې چې مدینه منوره په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو امن ښار دی. خو بیا هم دوی وایي چې سعودي دوی ته امان نه دی ورکړی. خو د دوی مقصد د امن څخه د حیواناتو په څیر امن دی چې نه پکښې دیني محدودیت وي نه اخلاقي، او دوی به د ازادۍ تر نامه لاندې هر څه پکښې کوي. يفعلون أي شيء تحت مسمى
الاختلاف والحريات أي حرية دا اوس څه ډول ازادي ده چې د حیواناتو سره پکښې نکاح، همجنس بازي او نور داسې څه د اخلاقو په نامه موجود وي، او دوی وایي چې دا خو فکري او بدني ازادي ده. برنامج في حلقة هغه ازادي چې سویډن کې د قرآن کریم سوځولو ته اجازه ورکوي، خو په همدې سویډن کې تا ته د همجنس بازۍ د بیرغ د سوځولو او یا سپکولو اجازه نشته. د ازادۍ کلمه د دې دپاره درته تکراروي چې ته راونه پارېږې، خو تر شا یې داسې اجنډا پټوي چې ستا ارزښت، دین او اخلاق در تباه کوي. کله چې د ښځو د میراث په اړه خبرې کوي نو داسې وایي: لأنك امرأة هذا ما یوازې په دې خاطر چې ته ښځه نو د عربو په قوانینو کې نن ستا دغه حال دی. په مصر، اردن، یمن، مغرب او سوریه کې ورور د خور په پرتله 2 چنده میراث وړي، یعنی دی 2 اخلي او دا یو، ځکه چې دا ښځه ده. وهي بتاخذ واحد لأنها امرأة. يعطون المشرك لیدونکي ته دا فکر ورپېچکاري کوي چې اسلام یو ظالم دین دی، ځکه نارینه د ښځینه په پرتله 2 برابره اخلي. د دې پر ځای چې ووایي چې دا خو اسلامي شریعت دی او د یوې مسلمان ښځې په توګه یې زه پلوي کوم او مسلمان خو د الله جل جلاله شریعت ته تسلیم وي، مګر یا سمدستي دا وایي چې همدا دلیل دی چې په اسلام کې د ښځې عزت نشته. همدا دلیل دی چې اسلام ښځه ځورولې یې ده. زه په دې باور یم چې دا د اسلام په وجه. المفروض أيها الأحبة کار خو دا و چې د دې خبرې تر اورېدلو وروسته دا ښځه دین ته په سپکاوي محکمه سوې وای، خو خبریال په ډېره ساده ډول وایي چې دا خپل نظر څرګندوي. هي تعبر عن رأيها هي عم تعبر دا د خپل نظر څرګندونه کوي. عندها رأي وعندها تفسير من عند. وطبعا دوی چې په خپرونه کې څه وړاندې کوي ټول د خلکو د گمراه کولو دپاره دي. دوی د حقیقت هیڅ پروا نه لري. د بیلګې په ډول په اسلام کې د میراث قضیه، آیا نارینه رښتیا هم د ښځې په پرتله 2 چنده وړي؟ دا واوره. الكتاب ده في جداول. دغه کتاب په اسلام کې د میراث د ټولو حالاتو په اړه یو درسي کتاب دی. تر ډېر ځایه ډېر ښځه د نارینه په څېر او یا تر نارینه هم زیات میراث وړي، یا ښځه میراث وړي او خو نارینه یې نه وړي. خو یوازې په 4 ځایه کې نارینه تر ښځه ډېر میراث وړي. دا په اسلام کې د میراث فلسفه ده. حالات ده فلسفه الميراث في الاسلام. خو رسنۍ ستا د بې لارې کولو دپاره یوازې پر هغه ځای تمرکز کوي چې نارینه د ښځې 2 چنده وړي. اوس پوه سوې چې رسنۍ څه ډول خلک گمراه کوي؟ لومړی د موضوع عاطفي اړخ نیسي او بیا یو داسې زهرجن فکر درکوي چې بیا به دې ته هم حیران یې چې زنا ولې حرامه ده. مثلا په مغرب کې د 409 قانون سره سم چې کله د ناروا اړیکو لرونکو ته سزا ورکول کېږي، هغه جوړ شوی قانون دی، د دین سره کوم علاقه نه لري. بیا نو دا خپرونه پر ښځه د ظلم څخه میراث ته توپ کړي، بیا وصیت ته، بیا د حجاب اصولو ته. دوی په دې زهرجنو افکارو ستا په څېر عقیدوي او کلک مسلمانان نه اغېزمنوي، بلکې هدف یې هغه مسلمانان وي چې اسلامي زده کړې د دوی په مکتبونو کې کړي وي. نو په همدې خاطر په دغه ډول شبهو ځان پوهول او مخامخ ردول پکار دي. رسنۍ غواړي چې یو نوی دین جوړ کړي، داسې یو دین چې وایي مینه یوازې د نارینه او ښځینه ترمنځ نه وي، د ښځې او ښځې ترمنځ هم وي، د ښځې او سپي ترمنځ هم وي، د سړي او سړي ترمنځ هم وي. دا هغه دین دی چې رسنۍ یې اوس رایجول غواړي. الحب الحقيقي هو 1 2 3 قصص حب شفتها وانتو لازم تشوفوها. لاحظت كيف فکر مسته څه ډول یې مینه او شرعي نکاح سره رایو ځای کړل او ناببره یې همجنس بازي هم په راګډه کړل، تر څو دا فکر ستا په عقل کې داسې راسي چې دا یو عادي کار دی. داسې معلومیږي چې سر دې خلاص سو ورکه لاس. انځوریزه در سره نشر کړه. ثم وإذا اوس نو که د واده په اړه د دوی خپرونې وګورې، دوی د واده فکر بیخي له منځه وړي او واده په داسې شکل وړاندې کوي: خاوند مې تیری راباندې کوي، قانون چیرې دی، ګډ ژوند او د زنا رواجول، د شرافت په نامه مې وژني، زما لاسنیوی څوک کوي او بدني ازادي او همدا ډول ډېر. ځینې به وایي چې ته مبالغه کوې. په دې خپرونو کې خو یوازې نظرونه ویل کېږي او بیا خپلې رایې وړاندې کېږي. آیا ته په دې خپرونو کې بېطرفي نه وینې؟ مثلا یو ځوان راځي او بل رد ورباندې کوي. یو ځوان راولي چې اسلام یې پرېښی وي او بل خواته شیخ وي چې اسلام یې نه وي پرېښی. ګوره ملګری، بېطرفي خو به په تا خامخا ویني تر څو ته دا خپرونې وګورې او نشر یې کړې. که داسې نه ده نو د دوی خپرونې څه ډول نشریږي؟ خو تا فکر نه دی کړی چې خبریال د میلمنو په خبره کې څه ډول رادانګي او خبرې یې په منځ کې ورپرې کوي؟ تاسو دلته وګورئ چې د دې فکر د بدرګۍ دپاره څه ډول چکچکي کوي. دا خبرې ټولې په لیکلې بڼه دي، وجود نه لري. ښه، زموږ سره د اخر هم دی، ته څه پکې وایه؟ ته وهذا الكلام لا دا خبره زه نه کوم، بلکې هغه کسان یې وایي چې هلته میلمانه سوي وي، لکه ډاکټر هیثم طلعت. کله چې مو په دې اړه وپوښتئ نو د ده جواب داسې و: وعلیکم السلام ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. معلومه خبره ده چې جعفر توغ معلوم مشهور سړی دی او خپل هدف لري. دا داسې خلک میلمانه کوي چې هغوی په اسلامي نړۍ کې سیکولریزم رواجوي. کله چې زما څخه د ځینو ملحدانو سره د مرکې غوښتنه وکړل نو ما ورته وویل چې زه نه غواړم چې ملحدان یوه شبهه هم لا مطرح کړي. خو کله چې زه ورسره میلمه سوم نو ملحدانو داسې شبهې وړاندې کولې چې هیڅ حاجت ورته نه و. سيبهم يرصوا براحتهم يعني. لذلك
نو د دې لپاره چې ته د دې ګمراهۍ څخه وژغورل سې نو لومړی باید هر هغه څه وڅېړې چې ته یې ورڅخه اورې. هر څه په خپل نامه یادوه. که څه هم دوی باطل د نوم په بدلولو شایسته وړاندې کوي. باطل به تل باطل او حرام وي. دوی که یې په هر نامه بولي باطلا محرما مهما غيروا اسمه. ځان د رسنیو د متابعت څخه راوګرځوه. دریم، په یاد ولره چې موږ عبث نه یو پیدا سوي. دوی غواړي چې هغه بدکاري وکړي چې زړه یې غواړي، مثلا لکه د حیواناتو په ډول ازادي. په صورت قیامت کې الله جل جلاله فرمایي آیا کافر انسان ګمان کوي چې دی به محمل او بیکاره پرېښودل سي؟ یعنی دی فکر کوي چې دته به نه امر کیږي، نه به رامنع کیږي، نه به حساب ورسره کیږي، نه به عذاب ورکول کیږي. په وروستیو کې که مو دا انځوریزه خوښه سوې وي نو خپل نظر مو حتمي راسره شریک في امان الله.